السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ بورډ د انډیا خلاف چې کوم ټي 20 سیریز دی دغه لپاره سکواډ اعلان کو مکمل سکواډ سره شریک کوم. بل طرف ته پاکستان او د استرالیا ټیسټ میچ شوی دی دغه مکمل سکور کارت سره شریک کوم. کوم شرط چې افغانستان ټیم تیار کړی هغه سره شریک کوم او په کوم تاریخونو باندې دغه میچونه دي مکمل معلومات سره شریک کوم. ویډیو خپل مګوري او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو اول پاکستان او د استرالیا ټیسټ میچ طرف ته چې پاکستان دغه دریم ټیسټ میچ هم او بیلو استرالیا ډېر بهترین کارکردګي شو کړه. پاکستان ټول ټیم په دویم انینګز کې ډېر کم سکور وکړ. دغه وجه چې استرالیا ټیم د پاکستان د میچ وکړو. اولنی انینګز کې پاکستان ټیم 313 سکور باندې اوټ شو. استرالیا په اولنی انینګز کې 299 وکړل. پاکستان په دویم انینګز کې 115 باندې ټول ټیم اوټ شو. ډېر بیکاره کارکردګي وکړه. بالکل چا پکې ذمہواري ونه غوښتله. استرالیا په دویم انینګز کې پاکستان ته چې کوم هدف ورکړی هغه ښه په آرام سره پوره کړو. دوی غواړي یو سل دیش کور چې کوم هغه پوره کړل. په 2 وکټو باندې په 8 وکټو سره استرالیا ټیم دغه میچ په خپل نوم باندې کو. افغانستان سکواډ طرف ته د سکواډ کپټن ابراهیم زدران دی. ابراهیم زدران یو بهترین کپټنسي وکړه د یو خلاف. په دویم نمبر کې اوس رحمان الله ګربز حضرت الله زازي اکرام علي خیل اغسته دي په سکواډ کې په اول ځل باندې ټي 20 سکواډ کې هغه شامل شو. رحمت شاه محمد نبی نجیب الله زدران شو. کریم جنت عظمت الله عمرزی شرف الدین اشرف موجب زدران اغسته دي د بگ بیش لیگ نراغه او دلته به د انډیا خلاف دلته په سیریز کې لوبيږي. فضل حق فاروقي فرید ملک نوین الحق نور احمد قیس احمد فرید ملک نوین الحق نور احمد قیس احمد کریم صاحب او ګل بدین نائب او راشد خان. نور لسکسي سکواډ افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی. اولنی ټي 20 میچ چې کوم دی هغه په 19 جنوري دی. دویم ټي 20 میچ چې کوم دی هغه په 16 جنوري دی او دریم او اخري ټي 20 میچ چې کوم دی هغه په 19 جنوري باندې د دې میچ دی هغه تر سره کیږي. د افغانستان لپاره کوم سکرین باندې تاسو ښکاری نوې لباس چې کوم د افغانستان د کوي نوې کوم شرط چې افغانستان کرکټ بورډ تیار کړی دی هغه دغه شرط دی. تاسو په سکرین باندې په دغه ټي 20 میچونو کې اچي. بهترین سکواډ اعلان کړی دی انډیا خلاف. یو ډېر ښه سکواډ اعلان کړی دی. یو رحمت شاه پکې واحد د او ډي آی پلیئر دی. نور بقایا ټول ټي 20 پلیئران دي. دعا کوي ملګرو افغانستان او د انډیا چې کوم ټي 20 سیریز دی بهترین سیریز دی. د افغانستان لپاره دغه سیریز ډېر زیات ګټور دی. افغانستان لپاره به ډېر زیات فائدې ورکوي چې یو ښه ټیم سره دی. نو دعاګانې به کوو افغانستان لپاره چې افغانستان ټیم انډیا نه دغه سیریز وګټي. ښایسته سکواډ اعلان کړی دی. که موږ تاسو وګورو ګلباز پکې بهترین پلیئر دی. زازی پکې بهترین پلیئر دی. عظمت الله عمرزی پکې بهترین پلیئر دی. کریم زینت پکې بهترین پلیئر دی. نوین الحق دی. فضل حق فاروقي دی. راشد خان دی. راشد خان خیر بیمار دی هغه ستړی په سکواډ کې خو مشکل ده هغه ولوبېږي ځکه چې ابراهیم زدران به کپټنسي کوي. دغه سکواډ مې تاسو سره شریک کړو. د ویډیو کتل ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ. زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نو خو لرئ الله پامان.